أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. محترم مسلمانانو، الله جل جلاله قرآن کریم دی خدای جل جلاله کتاب بشریت ته د لارښوونې لپاره رالیږلی ده او دغه کتاب د وحی په طریقې باندې نازل سوی ده چې په رسول اکرم فخر آدم سردار عالم صلی الله علیه و آله وسلم باندې به وحی راتله. اوس دا خبره چې دغه وحی به څنګه راتله او دا وحی په څه طریقه باندې راتله، دا خبره علامه محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت الله علیه په لومړي جلد کې د بخاري شریفې په دوهمه صفحه کې دا خبره په اول جلد کې په دوهم مخ کې امام بخاری رحمت الله علیه حدیث شریف را نقل کړی ده چې الته بخاری شریفه کې اول وار د بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی، دغه یو باب امام بخاری رحمت الله تعالی علیه د وحی لپاره ځانګړی کړی ده. نو په دې کې دغه موضوع دا رقم وه چې یو صحابي د حضرت حارث ابن هشام رضی الله تعالی عنه دغه له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې پوښتنه وکړه، وایي ورته ویلي چې ای د خدای جل جلاله رسوله په تاسې باندې وحیه دا څرنګه راځي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې کله خو ماته دغه وحیه په داسې طریقه باندې راځي لکه د جرس آواز د وزنګ آواز غوندې داسې په غوږو باندې راځي، دغه د وحی طریقه کله کله په دې طریقه باندې وحی ماته راځي. خو دغه طریقه د وحی چې ده دا د ما دپاره ډېره سخته او ډېره مشکله او ډېره درنه او ډېره له بوجه او له ثقله ډکه تمامیږي. او کله چې بیا دا سلسله ختمه شي او دغه موضوع ختمه شي بیا وروسته له هغه ما ته هغه د وحی هغه کوم آیت شریفونه چې جبرائیل علیه السلام راوړي دغه طریقه دا آیتونه ما ته ټول دا په یاد باندې چې کتابونو هم لیکلی دي چې مخکې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راتله نو بیا به ده دا خپله ژبه مبارکه دا ورته ښوروله ورسره ښوروله او دغه ژبه به یې اړوله د دې په خاطر باندې خوله به یې ورسره ښوروله چې دا وحی را چې هېره نه شي. بیا خدای جل جلاله ورته وفرمایل لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه، تو خپله ژبه مه پې ښوروه د دې لپاره چې ته تلېوار پې وکړې ای د خدای رسوله، بېشکه په موږ باندې را جمع کېده د قرآن کریم دی او د ده تلاوت دا په موږ باندې ده. له هغه بعد به بیا نبي علیه السلام خوله نه ورسره ښوروله، خو چې دا د جرس آواز به ختم سو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټول هغه څه چې جبرائیل علیه السلام راوړي و دا به ورته یاد و. یوه خو دا طریقه ده. د دې په باره کې شیخ محی الدین ابن عربي رحمت الله تعالی علیه داسې ویلي دي چې دغه نبي علیه الصلاة والتسلیم دا د وحی طریقه د جرس له آوازه سره تشبیه کړه. په دې کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غرض دا و چې دغه د جرس په شان باندې چې ما ته وحی راځي دا معنا لري لکه د جرس آواز چې یو پناګیر او یو داسې آواز یي چې له هرې خوا دا اطراف سره رانیسي، نو ما ته هم دا وحی په داسې رقم راځي چې له هرې خوا یو قسم آواز غوندې ما ته راځي او دا سمت او دا طرف او دغه خوا یې نه معلومیږي چې دا له کومې خوا دغه وحی ما ته راله یا مثلا له کومې خوا دغه آواز ما ته راځي. په دغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وحی چې ده ته راځي د جبرائیل علیه السلام په وسیله باندې د خدای جل جلاله له لورې دا خپل د وحی راتګ ده ته دغه یې مشابه کړو له جرس سره. ده داسې وویل لکه د جرس آواز
چې طرف یې نه معلومیږي او له هرې خوا یو قسم اواز تا ته راځي، دا قسم باندې وحی ما ته راځي او د وحی طرف او سمت او دا شی نه معلومیږي. دا خبره فیض الباری په اول جلد کې په 19 او 20 صفحه کې دا هم دا رانقله کړې. نو په دې طریقې باندې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی راتله لکه صلصلة الجرس، یعنی دا معنا لکه د جرس آواز. دغه وحیه چې په دې طریقه باندې راځي، دغه حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د دې حدیث په آخر کې داسې فرمایلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې به کله وحی راتله نو ما په سخت ژمي کې، په سخت یخ کې، په ډېر سخت موسم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې په ده باندې وحی راتله او کله چې د وحی نازلېدل ورباندې ختم سو نو د ده تندی مبارک مې ولید چې دا په خولو باندې لوند خشت و، دا د دې وحی له زوره. چې یو بل روایت کې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سا مبارکه به د وحی د راتګ په صورت کې بنده سوه، سا بې بنده سوه، مخ مبارک چې کوم و د هغه رنګ به بدل سو او داسې رقم رنګ به سو لکه د خورما د هغه د خورما د ونې په شان باندې به یې دا مخ مبارک تک زیړ سو او د مخې غاښونه مبارک چې د ده و هغه کوم سنایا غاښونه چې دي دا به داسې یخ پې راغی، داسې یوه لړزه به پې باندې راله چې غاښونه مبارک به یې کړپېدل او دومره خوله به ورباندې راله، څاڅکې به یې لکه د مرغلرو په شان باندې داسې را پرېوتل. دا خبره الاتقان په اول جلد کې په 46 صفحه کې کړې. دا د وحی کیفیت به کله کله په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دومره ډېر سخت سو او دومره سخت به ورباندې دروند سو چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم کتابونو لیکلي دي په اوښه باندې سپور نو دغه اوښه به تر لاندې کېنستله له ډېره زوره او له ډېره تکلیفه چې دا اوښې به نه سوای کولی چې مقصد نور حرکت وکړي، دومره به دا وحی درنه وه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه یو مشهور صحابي ده چې بیا په جنگ یمامه کې په شهادت رسېدلی ده. دغه صحابي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر وخته پورې ژوندی و. حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه نومیږي او د ده د شهادت واقعه ډېره نادره او عجیبه او غریبه واقعه ده چې بیا به یې وروسته انشاءالله بیانوو. دا فرمایي چې یو وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې وحی را روانه وه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه زنګون مبارک دغه دما په زنګون باندې ایښی و نو وحی پې را روانه وه، وحی ورته راتله نو دا د ده زنګون پسې درنېدو او درنېدو او درنېدو دومره سخته دروند سو. حضرت زید ابن ثابت فرمای چې دا زنګون یې دومره دروند سو چې دا د ما په زنګانه یې دومره بوج او فشار وارد کو چې زه دې ته حیران سوم چې دا دې ته په دې باندې وډار سوم چې دا د ما زنګون دا ټوټه ټوټه او تیکه تیکه نشي، دومره سخته دا د ده په دا وحیه چې پې نازلېدله دومره یې دا وحیه ورباندې درنه او دومره ورباندې مشکله وه. بله خبره دا ده چې کله کله به د داسې قسم وحی اواز صحابه کرامو هم اورېدو، لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کله به په رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی نازلېدله نو د هغه له مخ مبارکه سره به داسې نږدې غوندې داسې یو بڼا غوندې داسې یو بنګېدا غوندې موجوده وه لکه د مچیو اواز، دا رقم به دغه وحی په ده باندې نازلېدله. دا په مسند احمد کې کتاب السیرت کې راغلی دي، امام احمد بن حنبل دا حدیث روایت کړی. دوم صورت دی وحی دا و چې دا خو وینې اول صورت و چې مستقیما په ده باندې د جبرائیل علیه السلام په وسیله باندې د جرس د اواز په شکل باندې دا وحی په ده باندې راتله. نو ګورئ دا قرآن کریم داسې خوښی نه ده راغلی مسلمانانو ورونو، دا قرآن کریم دومره په تکلیف باندې راغلی ده او دومره زور او بوج او فشار به د خدای رسول صلی الله علیه وسلم تېراو د امت د لارښوونې او د امت د هدایت لپاره دغه به دومره سخته، دا به دې خاطر وه چې قرآن کریم دومره یو دروند شی د خدای پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم دا ور معلوموله چې دا قرآن کریم څومره دروند ده او څومره ثقیل شی ده او خدای پاک امانت ورته ویلی ده. 21 سپاره کې الله جل جلاله فرمایي
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. موږ قرآن کریم دغه امانت په غرونو باندې ور عرض کړو، هغو هم ابا وکړه او دا یې وویل چې دا امانت موږ نسو په ځان باندې قبلولی، ډېر دروند ده. په اسمانونو باندې مو عرض کړو، علی السماوات په اسمانونو باندې، والارض او په ځمکه باندې، والجبال په غرونو ته مو ویل چې په تا بیا نازل کو، اسمانونو ته مو ویل چې په تاسې بیا نازل کو، او ځمکو ته مو ویل چې په تاسې بیا نازل کو. فابین ان یحملنها، دوی انکار وکړو چې دا قرآن کریم په ځان باندې حمل کړي، دا ډېر دروند او ډېر غټ پیټی ده، په دې کې ډېر اوامر دي، په دې کې ډېر درانه نواهي دي، په دې کې ډېر مکلفیت ده د انسانانو لپاره. نو دوی نسوای کولی چې دا قرآن کریم په ځان باندې دا ومني، په دې خاطر چې تر اودی نسوای وتلی او په وس کې نو. دوم د وحي طریقه دومه طریقه د وحي د نازلېدو دا وه چې حضرت جبرائیل علی نبینا وعلیه الصلاة والتسلیم، دغه جبرائیل علیه السلام چې په ملکو کې رسول بلل سوی ده او وحی د خدای جل جلاله بیا ټولو پیغمبرانو ته راوړه. دومه طریقه د وحی دا طریقه وه چې د یو انسان په شکل باندې به جبرائیل علیه السلام ځان جوړ کو او بیا به نبي علیه السلام ته راغی، مخ ته به ورته ودرېدو او وحی به یې ورته راوړ. دا طریقه د وحی چې کومه ده، دا طریقه اسانه طریقه وه. نبي علیه السلام ته به ډېر فشار او ډېر بوج او ډېر دندوالی په نبي علیه السلام باندې نه و. دغه وحی چې کومه ده، دغه طریقه د نبي علیه السلام یو خوږ صحابي او نیک ملګری حضرت دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنه ډېر نیک صحابي و او ډېر ښایسته خوشنما او ښکلی صحابي و، او په صحابهو کې دی یو قسم ښه ښکارېدو او ډېره ښه ځواني وه. نو د دغه صحابي په شکل باندې به حضرت جبرائیل علیه السلام ځان جوړ کو او بیا به راغی نبي علیه السلام ته به مخ ته ودرېد او بیا به یې وحی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړه. دا د وحی دوهم کیفیت و. دغه خبره چې کړې ده دا الاتقان په اول جلد کې په 46 مخکې کړې ده چې نبي علیه السلام ته به کله وحی راتله. دومه طریقه د وحی دا وه چې نبي علیه السلام ته به جبرائیل علیه السلام ځان د یو صحابي په شکل باندې جوړ کو. هغه صحابي به اکثره اوقاتو کې دحیة الکلبي یو صحابي ده چې خوشنما او ښکلی صحابي ده، د هغو په شکل به یې ځان جوړاوه. کله کله بیا د بل چا د بل صحابي په شکل باندې هم ځان جوړ کو او بیا به یې دا وحیه نبي علیه الصلاة والتسلیم ته راوړه. دا د وحي دوهم صورت و. دریم صورت د وحي چې ده، په دریم صورت باندې به وحی نبي علیه الصلاة والتسلیم ته دا رقم راتله چې جبرائیل علیه السلام به په خپل اصلي صورت باندې ځان ورښکاره کړو، په خپل اصلي صورت باندې. خو دغه وحی نبي علیه السلام ته کمه راغلې ده. 3 وارې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا رقم وحی راغلی چې جبرائیل علیه السلام په خپل اصلي شکل باندې ده ته ځان ورښکاره کړی ده. یو وارې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له جبرائیل علیه السلام چې پوښتنه وکړه او دا یې ورته ویل چې جبرائیل علیه السلام، او غوښتنه یې ځینې وکړه او دا یې ورته ویل چې جبرائیل علیه السلام تو ما نه یې لیدلی، کله کله د دحیة الکلبي په شکل باندې راځې او کله کله دا وحی د جرس د اواز په شکل باندې ما ته راوړې خو ځان نه راښکاروې. یو ځل خو ما ته دا خپل اصلي شکل او خپله اصلي څېره هم راښکاره که. بیا جبرائیل علی نبینا و علیه الصلاة والتسلیم د خدای ملکی، د خدای هغه مرسل ملایک دغه په خپل ځان په خپل اصلي شکل باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورښکاره کړو. دغه یو ځل دغسې مقصد وحی چې راوړه د نبي علیه السلام په غوښتنه باندې په خپل شکل باندې ځان ورښکاره کړو. او دوم وارې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته خوت، په دغه جې کې جبرائیل علیه السلام چې ورته راغی او ملایکې ورسره وې. د معراج په واقعه کې په مسلم شریف کې دراز 2-3 احادیث دي. هغو حدیثونو کې راځي چې جبرائیل علیه السلام د معراج په شپه باندې هغه د احادیثو په تفصیل کې شاه انور شاه کشمیری رحمت الله تعالی علیه او نورو علماء کرامو د مسلم شریف په تشریحاتو کې دا ویلي دي چې هلته هم جبرائیل علیه السلام په خپل اصلي شکل باندې نبي علیه السلام ته ځان ورښکاره کړی و. دریم وارې چې حضرت جبرائیل علیه السلام په اصلي شکل باندې ځان ورښکاره کړی و، هغه د نبوت د شروع په زمانه کې یو روایت راغلی ده چې د مکې مکرمې په مقام اجیاد کې دلته جبرائیل علیه السلام نبي علیه السلام ته د اجیاد په مقام کې
په مکه مکرمه کې د دا جای دغلته یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل ځان په خپل اصلي شکل باندې ورښکاره کو. خو دغه دریم وار چې د کوم روایت چې راغلی چې مقام اجیاد کې په مکه مکرمه کې نبي علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام په خپل اصلي شکل باندې ځان ورښکاره کړی و، دغه خبره چې ده سندن یو څه ضعیفه ده، د سند له مخې یو څه کمزورې ده، نو ځکه دغه روایت چې ده دا مشکوک ده. دا خبره فتح الباري په اول جلد کې په 18 او 19 مخکې رانقل کړې ده. دغه 3 وارې جبرائیل علیه السلام نبي علیه السلام په خپلو سترګو په خپل اصلي شکل باندې لیدلی ده، او تر هغه مخکې چې کوم ده یا تر هغه وروسته چې کوم دي هغه 2 طریقې چې موږ نورې ذکر کړې په هغه 2 طریقو باندې هم راتو چې یو د جرس د اواز په شکل باندې نبي علیه السلام باندې وحی نازلېدله، او دوم د حضرت دحیة الکلبي او یا د یو بل صحابي په شکل باندې جبرائیل علیه السلام ځان جوړاوه او راتو به د نبي علیه السلام مخ ته به درېدو. او بل څلورم شکل دا و چې بې له واسطې الله جل جلاله په خپله باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کلام کړی ده، او دغه خبره چې ده دا د بیداري په حالت کې صرف یو وارې سوی ده، یعنې د معراج په موقع باندې دغه موضوع حاصله سوې چې نبي علیه السلام بې له واسطې له خدای جل جلاله چې کلام یا وحی را اخیستې ده. دلته قرآن کریم کې چې کوم آیت شریفونه دي ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، یا هغه آیت شریفونه چې راغلي دي فأوحى إلى عبده ما أوحى، د دغو آیتونو په تفسیر کې تفاسیرو مفسرینو لیکلي دي چې هلته ثم دنا فتدلى، نو هلته چې خدای جل جلاله ته دی ډېر پسې ورنږدې سو او ډېر ورنږدې سو، په هغه ځای کې الله جل جلاله مستقیما ده ته وحی وکړه. دا د وحی 4مه طریقه وه. دا خبره هم اتقان په اول جلد 46مه صفحه کې رانقل کړې ده. او 5م صورت د وحی دا و چې حضرت جبرائیل علیه السلام به په خپله باندې خو نبي علیه السلام ته ځان نه ورښکاراو، خو داسې و چې مخامخ به نبي علیه السلام ته نه راغی، مګر د نبي علیه السلام په زړه مبارک کې به یې څه خبره ور واچوله چې دې ته نفث فی الروعه ویل کېږي. نفث فی الروعه دغه خبره هم اتقان په اول جلد 46 صفحه کې رانقل کړې ده، مګر بخاري شریف امام بخاري رحمت الله علیه هم دا حدیث رانقل کړی ده چې مقصد د نبي علیه السلام په زړه کې به مستقیما جبرائیل علیه السلام یوه خبره ور واچوله د خدای پاک له طرفه، دې ته نفث فی الروعه ویل کېږي. دغه 5 قسمه وحیه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راتله، اوله خلاصه او لنډه یې دا وه چې اوله د جرس په شکل باندې د جرس د اواز په شکل باندې وه چې د هغه په باره کې موږ د حضرت حارث ابن هشام رضی الله تعالی عنه حدیث را نقل کو چې هغه له نبي علیه السلام چې پوښتنه کړې وه چې تا ته وحی څه ور راځي، ده ورته ویلي و چې لکه د جرس اواز په شکل باندې داسې راځي، له هرې خوا یو قسم بنګا او یو قسم بنګېدل او بڼه غوندې اواز راځي چې دا په ما باندې ډېر بوجي، کله چې دا حالت ختم شي له هغه بعده بیا ما ته هغه شیان چې کوم د خدای پاک له طرفه راغلي هغه ټول رایاد سي. یو دا د جرس طریقه وه. دا ډېره درنه طریقه وه چې موږ د عایشې رضی الله تعالی عنها روایت را نقل کو چې هغې ویل چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غزامه مبارکه به کړپېدله او د غاښو به یې ټکا ختله او یخ یخ به یې کېده، لړزې حالت به پرې راغی، او بل دا و چې دومره خوله به ورباندې راله چې ما په سخته یخني کې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما په سخته یخني کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکتل چې وحی ورباندې راتله، نو د ده له تندي مبارک چې خولې تویېدلې او رنګ به د ده داسې تک زیړ سو لکه د خورما د لښتې په شان باندې، دا رقم به زیړ سو، نو دغه بوج او تکلیف به پرې راغی. او په دې کې موږ د حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه چې مشهور صحابي ده هغه حدیث را نقل کو چې هغه ویل چې د ما ګونډه یو وخت کې د وحی په حالت کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نږدې ناست وم، ګونډه مې د ده تر ګونډې لاندې وه، نو په ده باندې چې وحی راله دومره بوج پرې راغی چې د ما دا ګونډه په دې وډار سوم چې د ما زنګون او د ما ګونډه ټیکه ټیکه او ټوټه ټوټه نه شي، دومره دروند حالت پرې راغی. او بل هم دا وویلې چې کله چې به نبي علیه السلام په وحی بخښنه غواړم، کله چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوښه یا په بل حیوان باندې سپورو او تشریف فرما به او بیا به وحی پرې راله، په دې حالت کې به د دو مبارک
دغه اوښه چې کومه وه یا دا کچره چې کومه وه یا هر شی چې به و دا به تر لاندې کېنوست او په ځمکه باندې به پرېوت. په وس کې بیا دا نه وه چې دغه له وحي سره سره رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د نبي علیه السلام ثقل له وحي سره دا برداشت کړي. دا حیوان به تر لاندې کېنوست او تر لاندې پرېبوت. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم فرمایلی و چې وحی به کله پرې راتله نو د ده مبارک مخ ته به داسې د مچیو غوندې بڼه او اواز موجود و. یوه طریقه موږ دا نقل کړه. دوم حاصل د موږ د خبرو دا و چې دومه طریقه دا وه چې د دحیة الکلبي په شان یو صحابي د دې په شان به جبرائیل علیه السلام ځان جوړ کو او بیا به ورته راغی او نبي علیه السلام ته به وحی راوړه. دا ډېره اسانه او مسهله طریقه وه. دا د وحی دومه طریقه وه. درېیمه طریقه د وحی دا وه چې جبرائیل علیه السلام به کله کله په خپل اصلي شکل باندې ده ته ورښکاره سو. هغه اصلي شکل یې نو دا و چې هغه 3 وارې پېښ سوی و. یو وارې هغه وخت پېښ سوی و چې نبي علیه السلام په خپله خواهش ځینې کړی و چې یا جبرائیل علیه السلامه تو ما ته ځان په خپل اصلي شکل باندې راښکاره که. نو جبرائیل علیه السلام په خپل اصلي شکل ځان دا ورښکاره کړی و. دوم ځل دا و چې نبي علیه السلام معراج ته خوت. مسلم شریف کې چې کوم حدیثونه دي د معراج په هغه حالت کې هلته هم جبرائیل علیه السلام چې راغی او په زرګونو ملایکې ورسره وې او براق یې راوستی و. نبي علیه السلام ته یې په خپل اصلي شکل باندې ځان ورښکاره کو او نبي علیه السلام دی ولید او د خدای جل جلاله د دعوت او د میلمستیا خبره یې ورته وکړه او دا یې ورته ویل چې ای د خدای رسوله ته نن خدای بللی یې د خدای جل جلاله میلمه یې اسمانو ته به خیزو. کیسه یې ډېره درازه ده. بل وخت به د معراج په واقعه کې راشي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. هغه آیت شریفونه چې بیا موږ تاسې ترجمه کوو او د هغو په تفسیر کې به تاسې ته د معراج او د اسرا واقعه په تفصیل سره راشي. بله خبره درېیم وارې چې موږ د حضرت جبرائیل علیه السلام په خپل اصلي شکل باندې لیدل بیان کړي وو هغه دا وه چې په مکه مکرمه کې د اجیاد په مقام کې هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مستقیما جبرائیل علیه السلام خپل ځان په خپل اصلي شکل باندې ورښکاره کو. خو دغه خبره چې موږ کړې وه دا د سند له مخې لږ کمزورې وه ځکه هم دا روایت یو څه مشکوک ده. او دغه درېیمه طریقه د وحي چې موږ بیان کړې وه دا فتح الباري د بخاري شریف هغه شارح په فتح الباري کې په اول جلد کې په 18 او 19 صفحه کې دا بیان دا را نقل کړی ده. او څلورم صورت د وحي دا و چې بې له واسطې الله جل جلاله په خپله باندې ده ته کلام وکړو. دا خبره تفاسیرو را نقل کړې ده. دا د وحي څلورمه طریقه ده چې الله جل جلاله بې له واسطې په خپله مستقیما ده ته کلام کړی ده. دا خبره په هغو ایتونو کې راځي د هغو ایتونو په تفسیر کې په تفاسیرو کې راځي چې مقصد هغه آیت شریفونه خو ماته سم یاد نه دي خو داسې یو هغه ده چې ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. په هغو جته چې ورورسېږو په قرآن کریم کې بیا به په تفاسیرو کې بیا به په دې کې موږ مفصل او محقق بحث ورباندې وکړو انشاء الله تعالی که ژوندي وو. دغه بله خبره وه. او پنځم صورت د وحي دا و چې حضرت جبرائیل علیه السلام به راغی او د نبي علیه السلام په زړه کې به یو څه د خدای جل جلاله له طرفه ورواچول. دا هغه طریقه وه چې مقصد دغه پنځمه طریقه د وحي 15 صورته باندې دا وحیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی ده. او دې پنځمې طریقې ته چې ده دې ته نفس فی الروع ویل کېږي. یعنې جبرائیل علیه السلام به د نبي علیه السلام په دا زړه مبارک کې یو څه ورواچول د خدای جل جلاله له طرفه. په دې کې احادیث قدسیه چې کوم بولي حدیث قدسي چې د خدای جل جلاله له طرفه هغه خبرې دي چې نبي علیه السلام یې کې او دغه پنځمه طریقه د وحي کې حدیث قدسي راځي. او دا وحي چې ده دغه په 2 طریقې باندې وه. په 2 طریقې باندې وحي راغلی ده. یو خو دغه طریقه ده چې د وحي چې هغه دغه وحي جلي ده یا ښکاره وحي ده چې دغه 5 طریقې باندې دا وحي نبي علیه السلام ته کېدله. دغه 5 طریقې چې دي دا د جلي وحي اقسام دي. دا د جلي او د روښانه او د ښکاره وحي اقسام دي. او دوم قسم وحي چې ده هغه خفي وحي ده. علماء کرامو ته معلومه ده هغه خفي وحي یا پټه وحي چې بولي هغه هم د نبي علیه السلام احادیث دي. 14 لکه احادیث له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې روایت سوي دي په مختلفو موضوعاتو کې
14 لکه احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان کړي دي. علما کرامو او محدثینو د تقریب او د تخمین له مخې په تقریبي توګه باندې دا ویلي دي چې د نبي علیه السلام ټول احادیث تقریبا 14 لکه احادیث دي په مختلفو مواردو کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم چې روایت سوي دي. دې ته وحی خفي ویل کیږي. حضراتو دغه وحی خفي چې کومه ده دا په قرآن کریم باندې ثابته ده. نو له دې چې دا معلومیږي چې احادیث هم چې دي دا ټول د خدای جل جلاله له طرفه دي. نبی علیه الصلاة والتسلیم صرف ویونکی او مبین ده، او احادیث چې کوم دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث چې هغه صحیح احادیث وي او سند یې صحیح او رښتیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث وي، په هغه کې هغه هم د الله جل جلاله له طرفه دي. دا ځکه چې خدای جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وما ينطق او نطق نکوي، خبرې نه کوي، غږېدا نه کوي دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عن الهوا له خپل خواهشه او له خپلو خواهشاتو او له خپله ځانه چې نبی علیه الصلاة وتسلیم له ځانه نه غږېږي. نبی علیه السلام له خپله ځانه خبرې نه کوي. ان هو دغه ان چې دغه نافیه ده په معنا د ما نافیه باندې ده، یعنی ان هو الا وحی یوحى، یعنی ما هو نه ده دغه حدیث الا وحی مگر وحی ده یوحى چې ده ته کول کیږي. نو معلومه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې چې دي دا هم وحی ده د الله جل جلاله له طرفه راغلی ده، خو مگر صرف دومره فرق یې ده چې دغه ته وحی خفي ویل کیږي او قرآن کریم ته چې ده دې ته وحی جلی ویل کیږي. او دغه وحی جلی او وحی خفي دا دواړه د الله جل جلاله له طرفه دي او دا دواړه د خدای جل جلاله خبرې دي. صرف دومره ده چې دغه احادیث چې کوم دي دا په خفي توګه د خدای جل جلاله خبرې دي او فرمودات دي. او د قرآن کریم دغه آیتونه چې کوم دي دا 6666 آیتونه چې کوم هغه 5 اقسامو د وحی کې راځي او جبرائیل علیه السلام ورته راوړي او دغه 5 اقسام یې دي، دغه بیا چې د دې ته وحی جلی یا ښکاره او روښانه وحی ویل کیږي. نن حضراتو د قرآن کریم د تفسیر په دغه ابتدایي خبرو کې دغه د وحی 5 اقسام او دغه په 5 قسمونو باندې ویشل دغه د موږ لپاره نن بس ده. بیا به دغه موضوعات انشاءالله سوکه تعقیبوو او بیا به د قرآن کریم د نازلېدو په تاریخ باندې غږیږو او بیا به نورې خبرې وروسته له هغه به بیا د قرآن کریم په تفسیر باندې انشاءالله پیل کوو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.